بل ورته سپک کار شو دا د تکبر علامه ده او تکبر عزتمند ورونو ډیر خطرناک سیز دی ځکه یو حدیث شریف کې راځي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي د چا په زړه کې چې د شړشم د دانې برابر هم تکبر موجود وي نو په داسې کس باندې د جهنم د جنت خوشبو هغه حرامه ده او د جنت داسې خوشبويي د محترمو چې هغه په 1500 کاله مسافات کې هغه چې کوم دی محسوسېږي یعنی یو انسان د جنت د چې کوم دی 1500 کاله په مزل باندې هغه لري دی دته بیا هم د جنت هغه خوشبويي محسوسېږي لیکن د چا په زړه کې چې د ذره برابر هغه تکبر موجود دی داسې کس دغه خوشبويي نه محرومه دی داسې خوشبويي به هغه محرومه نه کی او بیا د تکبر انجام څه دی محترمو حافظ ابن کثیر رحمه الله لیکلی دی چې زه یو ورځ جمعات ته لاړم او جمعات کې ما یو ښایسته شکل والا انسان ولیدو د شکل او صورت نه ډېر ښایسته و د قد نه هم ښه برابر و نه ډېر لوړ و نه ډېر لنډی و نه چې کوم دی ډېر پیړ و نه نری و بلکې ښه مزېدار صحتمند انسان و وایي ما ورته وویل ما ورته داسې نیغ نیغ کتل ما ته وویل چې ولې ما ته نیغ نیغ ګورې څه چل دی ما ورته وویل چې الله جل شانه درله ډېر ښایسته صحت درکړی دی په قد هم ښه برابر یې نه ډېر لوړې نه لنډی نه ډېر پیړې نه ډېر نری بلکې ښایسته مزېدار صحت الله درکړی دی شکل او صورت هم الله جل شانه ښایسته درکړي دي وایي هغه ما ته په جواب کې څه وویل چې نعوذ بالله زما دې ښایست خو الله جل شانه پس کېږي داسې خطرناکه خبره وکړه کبر تکبر وکړو چې لا ته خلاصه کې زما د شکر او صورت ته نعوذ بالله الله فسخيږي و چې کله هغه دا خبره وکړه نو ډیر خلک په د جمعات کې موجود وو وای دا کس چې کوم دی ورو راخته کېدو ورو راخته کېدو ان تر دې چې زما د کندو تر ورسید وای دومره چې کوم دی هغه ورکوټه شو وای دا جمعات کې چې کوم خپلوانی او رشتہدار هغه دا اوچت کوي او دا غزينه دا چې کوم د محترم او د تکبر هغه انجام دی حالانکه حدیث قدسی دی الله جل شانه خپل فرمایي الکبریاء رداء وی تکبر دا زما صادر دی څوک چې زما صادر اخیستل غواړي زما په صادر کې ځان ځای کول غواړي نو داسې کس به چې کوم دی هغه ذلیل او رسوا کوي د عاجزي په کار ده عاجزي ور سره خوند کوي او تکبر د هغه ذات سره خوند کوي چې کوم ذات له نه خوب راځي نور باندې بیهوشي راځي نور باندې لږه تند راځي نور ته مرګ راځي نور ته تکلیف راځي هغه ذات سره چې کوم تکبر خوند کوي کوم انسان له چې خوب راځي هغه له چې کوم د وړو کې غټ او دسمات راځي بیهوشي ور باندې راځي بیماری ور باندې راځي تکلیف او غم ور باندې راځي خوب ور باندې راځي داسې انسان له عاجزي په کار ده تکبر چې کوم د محترم ده د الله جل شانه خاصه ده نو عزتمند ورونو کوم انسان چې بل انسان پس خبرې کوي او دغه شان ټوکې ورپسې کوي نو د په زړه کې به کوم نه خامخا تکبر موجود وي یو به کې تکبر موجود وي چې کوم دی د په زړه کې چې کوم د بل مسلمان سپکواله موجود وي یعنی بل مسلمان ته په سپک نظر باندې دا ګوري انسان لدا سندي په کار چې هغه په بل مسلمان پورې خبرې وکړي